سلامونه ملګرو، له ژمنې سره سم تاسو ته هغه معلومات درکوم چې تېره ورځ ما په خپل فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و او څو سرټیفیکیټونه مې شیر کړي وو چې زه د نړۍ له ټاپ او معتبرو پوهنتونونو څخه ګران بیه او لوړ بیه سرټیفیکیټونه په وړیا شکل ترلاسه کوم او هغه کورسونه چې سلګونه ډالر د هغې داخله یا فیس دی او زه یې په وړیا شکل ترلاسه کوم. ډیرو ملګرو رانه غوښتنه کړې وه، پوښتنې کړې وې، ډیرو زیاتو کومنټونه کړي وو او خاص ځینو راته مسیجونه هم وکړل او غوښتل یې چې دغه طریقه باندې او په دې سیستم باندې ځان پوه کړي. نو تاسو ته دغه معلومات درکوم او هیله ده دغه ویډیو کې تر پایه راسره پاتې شئ او نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ، ځکه په دې ویډیو کې زه یوازې تاسو ته یو پلیټفارم معرفي کوم، خو په راتلونکي کې به زه تاسو ته د لسګونه دغسې منبعو په هکله معلومات درکړم چې تاسو د لیسانس ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړئ او نړۍ ته یو معتبر او منل شوي سرټیفیکیټونه او ډیپلومونه ترلاسه کړئ. او په دغه لړۍ کې له موږ سره پاتې کېدل او ملګرو دوستانو سره شریکول به موږ او تاسو صدقه جاریه کړې وي او له خپلو وطنوالو خویندو او وروڼو سره به مو مرسته کړې وي، هغوی چې د پیسو د ورکولو سره مشکلات لري او غواړي خپل سکیلز مهارتونه لوړ کړي، نوي زده کړې وکړي، نوي مسلکونه زده کړي، نو موږ او تاسو به له دوی سره مرسته کړې وي. راځئ نور مو وخت نه اخلم، درته عملي دغه لاره ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ له کورسیرا څخه د نړۍ د ټاپ پوهنتونونو د منل شوي او معتبرو پوهنتونونو سرټیفیکیټونه په وړیا شکل ترلاسه کړئ. راځئ چې پیل کړو. راځو موږ او تاسو په ګوګل کې coursera.org دغه ویب سایټ پیدا کوو. د دې هوم صفحې ته راځو. په دې کې ډیر ساده اکاونټ جوړیږي. راځو په ساین اپ باندې کلیک کوو. په ساین اپ کې موږ او تاسو یعنی ایمیل، یوزر نیم او پاسورډ ورته رسوو، یا موږ مستقیم هلته په ګوګل باندې کلیک کوو یا په فیسبوک باندې کلیک کوو، مستقیم د هغې سره یو اکاونټ جوړوو. موږ اکاونټ جوړ کړو. دلته به زموږ او تاسو نوم ښودل کیږي، یعنی په دې معنی چې تاسو باید دلته هغه رسمي نوم ورکړئ کوم چې ستاسو په اسنادونو او پاسپورټ کې دی، همغسې رسمي نوم به ورکړئ. له هغې وروسته به تاسو ته دغه صفحه خلاصه شي او دلته به تاسو ته د نړۍ ټاپ معتبر پوهنتونونه معرفي کړي. ګورئ دلته ټاپ پوهنتونونه دي. یونیورسټي اف لندن دی، یونیورسټي اف میشیګن دی. میشیګن د امریکا یو ټاپ او فاني معتبر پوهنتون دی چې مسلکي زده کړو کې، او د دې ترڅنګ په دې کې د نړۍ ټاپ پوهنتونونه راجسټر دي او خپل کورسونه نړیوالو ته ورکوي. تاسو کولی شئ د سکالرشپ په شکل باندې په انلاین شکل باندې د بیچلر ډیګري یا د ماسټر ډیګري په انلاین شکل باندې ترلاسه کړئ د نړۍ له ټاپ او معتبرو پوهنتونونو څخه. د دې ترڅنګ چې کله تاسو غواړئ یو کورس کې داخله واخلئ او د ځان لپاره په دې سرچ کې یو ټاپک انتخابوئ. فرض که زه د پایتون په مورد باندې یو کورس باندې سرچ کوم، زه غواړم د پایتون په مورد یو کورس پیدا کړم او هغې کې انرولمنټ وکړم. او کله چې ما د پایتون نوم سرچ کړم، ماته یې دلته هغه کورسونه رامخکې کړل چې هغه ډېر منل شوي او ښه کورسونه دي چې ډېر سټوډنټ لري. زه پایتون فار ایوری باډي دغه یو کورس انتخابوم چې ما الریډي دغه یو مکمل سپیشلایزیشن تکمیل کړی دی په 2019 کال شاوخوا کې. نو کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم، ماته دغه صفحه مخې ته راځي. صحیح ده؟ دغه صفحه مخې ته راځي او دلته ماته وایي چې already enrolled، په دې معنی چې ما مخکې له مخکې په دغه کورس کې ځان شامل کړی دی او په دې کې ټوټل څومره شاګردان زده کړه کوي already یا ترې فارغه شوي دي. 1,000,000 یعنی 14,15,480 کسان یا 1.4 میلیونه کسان په دې کې زده کړه کوي. نو دا یو ډیر غټ اندازه ده. دا د نړۍ یو ټاپ معتبر کورس دی چې په دې کې 1.5 میلیون کسان شاوخوا زده کړې کوي. له کوم پوهنتون څخه ورکړل شوی دی دغه کورس؟ د میشیګن پوهنتون څخه. او دلته لاندې راځو، موږ ته د کورس په مورد یعنی هر کورس دغسې معلومات لري. په دې شکل موږ او تاسو ته وایي چې what you will learn، یعنی د دې کورس په جریان کې به تاسو څه زده کوئ، دغه شیان ټول درته کوي او دلته هغه مهم ټاپکونه درته کوي چې کوم سکلز به په دې کې وي. او دلته درته کوي شیریبل سرټیفیکیټ دی چې موږ هر ځای کې سرټیفیکیټ شیر کولی شو. آنلاین دی 100%. د کورسیرا لیبل یعنی د کورسیرا معتبر منل شوی لوګو به هم په دې باندې وي. دا یو داسې معتبر سایټ دی کورسیرا چې د نړۍ په هر ځای کې د دې سند او سرټیفیکیټ څخه تاسو استفاده کولی شئ. او فلیکسیبل سکیجول دی، یعنی تاسو که د شپې زده کړه کوئ، د ورځې زده کړه کوئ، په هفته کې 1 ساعت زده کړه کوئ، 10 ساعته زده کړه کوئ، 20 ساعته زده کړه کوئ، یا ټوله هفته مکمل تاسو زده کړه کولی شئ. دلته درته لیول کوي بیګینر لیول دی او دلته تقریبا په 8 میاشتو کې دغه ټول کورس تکمیلیږي. په کومه ژبه باندې دی؟ په انګلیسي باندې دی او سب ټایټلونه چې دي په انګلیسي ژبه، عربي ژبه، فرانچ او ترکی، جرمني، په دې ټولو ژبو باندې د دې سب ټایټل دي چې کله هغه ویډیو پلی کېږي هغه لاندې ورته هغه په لیکل راځي په ویډیو باندې.
ښکته درته نور معلومات درکوي چې دغه کورسونه څه ډول دي او ټول څو کورسونه پکې شامل دي. یو چې د پروګرامینګ فور ایوریباډي ګیټینګ سټارټینګ او دغه شیان درته ښیي چې ټوټل په دې کې څو کورسونه دي، 15 کورسونه په دې کې ټول شامل دي. او لاندې چې راځي چې د کومې پوهنتون لخوا ورکړل شوي د دې نه پروفیسران څوک دي، څومره کورسونه یې د دې ټیچ کړي دي، یعنې د دې 50 آنلاین کورسونه ټیچ کړي یوازې په کورسیرا کې. او پریفیر فور ډیګري یعنې د پوهنتون د ډیګري لیول آمادګي ده. او دلته بیا سرټیفیکیټ درته ښیي، 2 ورځې ټرایل درته ښیي. نو کله چې موږ په دې کې انرولمنټ کوو نو موږ نه دا پیمنټ غواړي. حداقل زه وایم د میاشتې به دغه 80 یورو شاوخوا غواړي. نو د 8 میاشتو 80 یورو که موږ حساب کوو یا یې موږ او تاسو ونه توانېږو په 8 میاشتو کې تکمیله کړو، په 10 میاشتو شاوخوا ته رسېږي، نو هغه ډېرې پیسې راځي. نو موږ ته څه شی وایي؟ فاینانشل ایډ. فاینانشل ایډ نه هدف دا دی چې ته کورسیرا ته او د میشیګان پوهنتون ته دغسې یو اپلیکیشن یوه عریضه کوي چې زما اقتصادي وضعیت خراب دی، زه محصل یم، زه بې وظیفې یم، زه یو ځای ته تللی یم، مهاجر یم، یا د افغانستان یم. یعنې یو ښه دلیل او ښه وجه دا ده چې زه د افغانستان یم، اقتصادي وضعیت مې خراب دی، دا پیسې زما لپاره ډېرې پیسې دي، زه غواړم دغه کورس په وړیا شکل باندې ووایم. نو دې لپاره بیا فاینانشل ایډ کېږي. زه اوس که فاینانشل ایډ باندې کلیک کوم نو د دې میاشتنۍ پیسې څومره دي؟ اوریجنل پرایس یې 2 دی. نو موږ به دې ته بیا یعنی ایډ کوو، یعنی د دې نه به موږ دې ته به موږ عریضه کوو. خو د دې لپاره چې ما په دې کې الریډي یعنی دغه ما تکمیل کړی دی، خلاص کړی مې دی، زه یو بل کورس غواړم چې علاقه مې ده تاسو ته د عملي کار لپاره په بلاک چین ریولوشن سپیشلایزیشن کې زه د دې ایډ اپلیکیشن د تاسو لپاره خانه‌پوري کوم او ډاکې کوم. تاسو د ثبوت لپاره زه یو بل څه ښیم چې ما الریډي تکمیله کړي دي. زه به دلته تاسو ته وښیم خپل پارچیز ته به راشم. پارچیز هغه ځای دی چې کوم ځای کې ما کورسونه ټول اخیستي دي، ټول دلته ما ته اوس ښایي چې ما ټول څومره کورسونه اخیستي دي، ټول دلته اوس ما ته ښایي. یعنې ما په یو کورس باندې هم په کورسیرا کې پیسې نه دي ورکړي. ګوره دغه ټولو کورسونو کې زه اویلیبل یم او ما ته چې دي د دې فیس 0 دی، یعنې دلته 2 خانې نورې دي، تقریبا تر 15-20 کورسونو رسیږي. او زه که فاینانشل ایډ هیسټري ته راشم، فاینانشل ایډ ته، او دغه چې 3 ورځې په 14 د مې باندې ما ورته ریکویسټ کړی، لا تر اوسه په پینډینګ کې دي. دغه 4 کورسونه دي، صحیح ده، دا په پروسس کې دي او له دې ښکته ما ته ټول اپروو شوي دي. د دې قیمت څومره وه؟ میاشتنۍ پیسې 49 یورو وي او ما ته د هغه اپروو کړی دی په پری شکل باندې، یعنې وړیا زه دغه کورسونه ټول تکمیلوم. تقریبا دغه 6 کورسونو کې دغه 6 کورسونه وو او ما له دې 15 تکمیله کړي، یو پاتې دی. نو دلته که زه تاسو ته راشم په 2مه خانه کې ټول به زما فاینانشل ایډ اپروول وي، یو هم ماته کینسل شوی نه دی. نو اوس راځو عملاً په بلاک چین ریولوشن سپیشلایزیشن کې موږ د ایډ اپلیکیشن ډکوو. په دې کې څومره کسان زده کړه کوي؟ 14,109 کسان زده کړه کوي یا فارغه شوي دي. نو موږ په انرول باندې کلیک کوو، یا د دې په ځای چې په انرول کلیک ونه کوو موږ او تاسو په فاینانشل ایډ باندې کلیک کوو. صحیح ده؟ کله چې موږ په فاینانشل ایډ باندې کلیک وکړو موږ ته 4 کورسونه راکړل. زه غواړم چې 4 کورسونو ته ریکویسټ وکړم. ما الریډي 4 کړي دي. کله چې زه دې ته ریکویسټ کوم یا عریضه کوم ما ته به 15 حسابېږي. نو په عین وخت کې موږ کولی شو 15 کورسونو ته 10 کورسونو ته ریکویسټ وکړو، غوښتنه وکړو. نو د دې میاشتنۍ اوریجنل فیس څومره دی؟ 90 یورو دی. 90 یورو دی. نو دا تقریبا زه چې تکمیلوم په 6 میاشتو کې ممکن یا په 4 میاشتو کې تکمیله کړم. نو 90 چې حساب کوم ما باندې تقریبا 380 یورو راځي. 380 یورو د دې ټول سپیشلایزیشن قیمت دی. نو زه د دې په ځای باندې راځم، په نیکسټ باندې کلیک کوم. چې کله ما په نیکسټ باندې کلیک وکړه دلته بیا ما ته وایي چې آیا غواړې په همدغه کورس کې ته هغه وکړې، یعنې د دې دپاره عریضه وکړې چې د دې ځواب به موږ ته په 14 ورځو کې یا الا په 2 هفتو کې، یعنې له 2 هفتو نه یعنې 14 ورځو نه تر 14 ورځو پورې به موږ د دې ځواب ترلاسه کوو. نو زه په شی باندې کلیک کوم، په کنټینیو ټو د اپلیکیشن باندې کلیک کوم. که بیا چیرې کې تاسو سرټیفیکیټ نه غواړئ مستقیم په انرول باندې کلیک کوئ، بیا له تاسو نه امتحانونه او ځینې موضوعات بندوي، خو تاسو د دې زده کړه کولی شئ، خو په پای کې درته سرټیفیکیټ نه درکوي. خو موږ غواړو چې سرټیفیکیټ هم ترلاسه کړو. په اپلیکیشن کنټینیو اپلیکیشن باندې چې ما کلیک وکړ، له هغې وروسته به ما ته د عریضه ساغه راشي، صفحه راشي. نو دلته به تاسو نه یو څو پوښتنې کوي. ستا تعلیمي لیول څه دی؟ ما ورته های سکول مثال په ډول ولیکه، یا ورته کالج ډیګري وایم، خو ما ورته های سکول لیکلی ځکه ما مخکې اپلیکیشن چې ورکړی و ما ورته ویل چې زه د ایم بی اے سټوډنټ یم. په دې اساس
او دلته راته وایي چې ستا انول انکم یعنی ستا عواید څومره دي، زه ورته وایم چې 0 یورو باندې دي. او دلته راته وایي چې وظیفې سټیټس دې څه دی، یعنی وظیفه لرې که بیکاره یې، زه ورته وایم چې نه بیکاره یم یعنی ان امپلایډ یم. صحیح ده. او دلته بیا ما ته وایي چې ریزن یو اپلایډ فور دی آید، یعنی دلته موږ ته هغه وجه او دلیل ولیکه ولې ته د وړیا هغه دپاره ریکویسټ کوي. صحیح ده. ته ولې دغه ریکویسټ کوي، د دې غوښتنه ولې کوي، ته عریضه ولې کوي چې ما ته دغه کورس وړیا راکړه. نو دلته به له تا نه څه شی غواړي، زه دغه ما د تیر کورس هیسټري د دغه پاکومه، له ما نه څومره لغات حد اقل له 0 څخه تر 150 لغتونو پورې باید یو شی زه دې ته ولیکم چې تر څو زه دوی کنوینس کم، دوی موټیویټ کم، یعنی دوی وهڅوم چې تر څو په ما باندې زړه بد شي او دغه کورس ماته وړیا راکړي. ځکه دوی ډیر یعنی خارجیان یا دغه نور نړۍ خلک چې دي، دوی تعلیم او زده کړې په برخه کې له خلکو سره ډیر زیاته مرسته او همکاري کوي. نو د دې لپاره به زه دلته ریزن او وجه او دلیل لیکم چې زه ولې دغه کار کوم. ما تیار دلته یو دانه تیار کړی دي، دوه سوالونه له مانه غواړي. نو تاسو په ساده شکل په الفاظو کې ورته لیکلی شئ. فرض کړئ له دې ځای نه دې ځای پورې ما یو هغه لیکلی دی، ورته مې لیکلي دي I am from Afghanistan and recently I am immigrated to the جرمني. زه له افغانستان څخه یم، په دې وروستیو کې جرمني ته مهاجر شوی یم. نو په دې اساس ما دلته د اسایلم غوښتنه کړې ده او زه بې پیسو یم، مهاجر یم، یا په افغانستان کې اوسېږم، اقتصادي وضعیت مې خرابه دی، زه د دې پیسو پرداخت نشم کړلی. ما دغه شیان ولیکل خو دې راته کفایت ونه کړ. ما غوښتل چې یو ښه پروفیشنل ریکویسټ یعنی عریضه دوی ته ولیکم، اپلیکیشن ورته ډیر په موثر ډول ډک کم. بیا راغلم زه ګوګل ته او په ګوګل کې مې چټ جی پی ټي خلاص کړ. چټ جی پی ټي په ټول خلک نن سبا ډیر ورسره آشنا دي او دې ته مې ولیکل چې ما ته دغه شیان مې ورسره اضافه کړل چې ما ته دغه امپروو کا تر څومره پورې، تر 150 لغتونو پورې. نو دا مې کاپي کړ او دلته مې پیسټ کړ. ما ته دغه جواب دوی امپروومنټ ولیکه، په فایل کې د لومړي کوېشن جواب ما ته دلته ولیکه. دا دی ما هغې ځای نه کاپي کړی دی، ما ته په موثر شکل باندې لیکلی دی. جیړ کورسیرا ټیم یعنی ورته مې ویل چې دا راته امپروو کړه، تر 1.5 لغتونو یې واړوه او ښې راته جوړ کړه. او دلته پکې املاوي غلطي ده، انرول صحیح ده، یو ال اضافه شوی دی. نو دا راته ولیکل، په پای کې مې ترې مننه وکړه او دغه زه اوس دې ځای نه کاپي کوم ډېر په ساده شکل باندې. صحیح ده. په ساده شکل باندې راځم، کورسیرا فاینانشل ایډ دلته دا ورته پیسټ کوم او راځم دغه کنفرم کوم چې و دا صحیح دی. او له دې وروسته ما نه دویم پوښتنه کې چې 100 روپۍ ته ورکولی شي، د هغې 90 روپۍ د 50% ما ته دوی ډسکاونټ راکړه الریډي، یا چې دغه غواړي اکسپټ یې کړي. زه ورته وایم چې نه، زه دغه 45 یعنې د 50% هم نشم ورکولی. بیا درنه پوښتنه کوي چې دغه کورس یعنی how will your selected course help with your goal، یعنی ستا له هدف سره به دغه انتخاب شوی کورس څومره مرسته او همکاري وکړي. زه راځم د دې لپاره ما یو تیار دویم سوال چټ جی پی ټي باندې امپروو کړی دی چې ما ورته سوال په چټ جی پی ټي ته لیکلی و چې دا هم ورته مې لیکلی دی I am BBA student in the university and I want to do a higher education specialization او دغلته. نو دلته ما یو شی دغه لیکلی دی او چټ جی پی ټي راته یو منظم اپلیکیشن تیار کړی. چټ جی پی ټي یا ای آی ارتفیشل انټلیجنس د دې وروسته به زموږ او تاسو تر ټولو ښه ملګری وي او زموږ به ډېر سر و کار وي له دې سره. نو دلته دا له ما نه پوښتنه کوي چې دغه دې ریزن ورته لیکلی دی، دې ریزن جواب ما دلته لیکلی. نو دلته ما هغه چټ جی پی ټي چې دی هغې په اتومات شکل باندې مالته یو د کورس ټایټل او ریفرنس ورکړی و چې ډیجیټل منیجمنت اینډ ډیجیټل کرنسي. نو زه دغلته د هغه کورس نوم ریپلیس کوم. تاسو کورس نوم منشن که یعنی ذکر مو که ښه ده او که مو ذکر نه که هیڅ نه کوم مشکل نشته په دې کې. د دې وروسته له ما نه دغه تاییدیه هم غواړي، یعنې زموږ هغه کومه پالیسي چې د هغه هم منې، زموږ ملاحظات خو منو یې. له هغې وروسته د کنفرم کولو په خاطر تاسو به دغه لیکه راواخلئ، دغسې به یې کپي کړئ مستقیم، یعنې د دې لپاره چې دوی پوه شي چې واقعا تاسو په دقت کار کړی او وایي کار مو نه دی کړی. او دلته چې زه روباټ نه یم یعنې وایرس نه یم یعنې داسې یو کس نه یم، دا ما چې تایید کړه نو دلته ما ورته 0 انول پیس کېښوده، یعنې زه غواړم چې 0 پیس ورکړم. نو دې نه وروسته زه په شي باندې کلیک کوم، په ریویو باندې کلیک کوم. له دې وروسته به زما اپلیکیشن وایي چې تاسو دغه اپلیکیشن غواړئ سابمیټ کړئ، زه په سابمیټ باندې کلیک کوم. له دې وروسته ما ته وایي چې غواړي فاینانشل ایډ دې وګوري یا مستقیم غواړي کورس پیل کړي، یعنې تا ته د کورس اجازه درکوي خو یوازې د آنلاین امتحانونه چې په دې کې ډېر ښایسته امتحانونه راځي او ډېر ښه ستاسو هغه د زده کړو او د سکلز د نوي شیانو د زده کړې دوی پوره پابنده دي، ځکه دوی نه چې سرټیفیکټ راخلې ته به یو قوي امتحانونو نه تېرېږي او دغه
سرټیفیکټونه به پاس کړي. زه مستقیم کولی شم دې ځای نه دغه کورس پیل کړم یا راځم زه خپل فاینانشل آیډ ګورم، خو د دې نه مخکې زه خپل فاینانشل آیډ ته راځم، ګورم فاینانشل آیډ چې ما تیار په دې کې اچولی، زه دا ریفریش کوم او اولې صفحې ته راځم چې زما د اوسنی کوم کورس ته چې ما اپلای وکړله هغه به دلته ما ته په اول سر کې راشي چې تاسو نن د دې لپاره اپلای وکړله. راشم اولې صفحې ته، دا دی په 14 د مې باندې د دې لپاره اپلیکیشن یعنی په پینډینګ کې دی، هغه په دې شکل باندې. زه اوس راځم په دوهم لپاره، زه غواړم له دې وروسته د دې دوهم کورس ته هم اپلای وکړم. تاسو ما سره وګورئ، زه دغه ټولو کورسونو دپاره اپلای کوم. مخکې ما 4 ته کړی او 5 مې راته ښود، اوس ما 5 ته اپلیکیشن ورکړ، اوس راته شپږم ښیي. شپږم کې ما اول ته کړی دی او دوهم ما انتخاب کړ. په دوهم کې ما نه همغه کنفرمیشن غواړي، په کنټینیو اپلیکیشن باندې کلیک کوم. له هغې وروسته دا به وګورو، همغه معلومات ورته رسوم. I'm employed یم، هغه اولنی سوال زموږ دوی په یاد لري، هغه ورته کنفرم کوم او دغسې مخکې ځمه. له هغې وروسته بیا دغه دوهم سوال چې دی دلته ګوره تېر وارې موږ ته 45 وښودل او دغه وارې راته 36 وښودل. دا د دوهم سوال پوښتنه له موږ نه کوي، موږ دوهم سوال تیار ورته لیکلی دی، همغه فقط ورته پیسټ کوم، دا ورته کنفرم کوم او دلته به ماته سجیشن راکړي دا لیکل، دا به هم سجیسټ کوم از I'm not robot، دا به هم کنفرم کوم. زموږ دوهم اپلیکیشن به هم څنګه شي سبمیټ شي. دا دی زموږ دوهم اپلیکیشن هم سبمیټ شو. د دریم کورس لپاره همغه مراحل همداسې مستقیم مخکې ځو، دغه شیان ټول کنفرم کوم، دا صحیح دي. له هغې وروسته 36 موږ ته فیس راکړی او دغه سوال ورته ځوابوم. راځم دغه ټرمز اینډ کنډیشن دا د دوی سره منم، دا ورسره منم. I'm not a robot، yes that's right. او ورځم زموږ د دریم کورس اپلیکیشن هم تکمیله شو. او اوس د څلورم کورس لپاره زه ریکویسټ کوم. څلورم کورس لپاره ریکویسټ کوم دا چې موږ دغه صفحه پخوا خلاصه کړې، ما ته دریم ښیي خو دریم ته شوی دی، زه څلورم انتخابوم. څلورم ته زه دلته کنټینیو باندې کلیک کوم او له هغې وروسته دا دی راځم په دې باندې کلیک کوم او دا دی دا ورته پیسټ کوم او دغه پیسې ورته 0 ته رسوم چې بیا رانه پیسې ونه غواړي غر کم نه کړي. دا دی او دا ورته کنفرم کوم. په دې سره موږ پوره سپیشلایزیشن ته چې تر $300-350 پورې د دې ارزښت راته، ما ورته په وړیا شکل اپلیکیشن ولیږه او د دې د تاییدیې او کنفرم لپاره اوس موږ ته ایمیل راځي. ما څو ورځې مخکې چې ریکویسټ کړی و هغه یې هم راته وښوده، دا د ریسیوډ آیډ اپلیکیشن، دا دی موږ ته وایي فاینانشل آیډ اپلیکیشن ریسیوډ، موږ ته دغه فاینانشل آیډ اپلیکیشن چې و راورسېده. نو دا به دوی وګوري په 14 ورځو کې یا تر 14 ورځو پورې به موږ ته د دې ځواب راشي. او زه په دې باوري یم چې ما تر دې وخته لسګونه اپلیکیشنونه لیږلي، لسګونه اپلیکیشنونه مې لیږلي دي او نهایي زیات سرټیفیکیټونه ما تکمیل کړي. دغه تاسو ګورئ، دا یو سرټیفیکیټ دی په 1% دا په 2% باندې او دغسې راځئ دغه ټول سرټیفیکیټونه کتلی شئ او نور هم دي. دا ټول په آنلاین شکل باندې ما ټول وړیا تکمیل کړی او دا زه په لینکډین کې هم شیر کولی شم. وګورئ دا ما ته ټول کریډنشل راکړی او دې باندې به بیا وروسته ویډیو جوړه کړم چې تاسو دغه کورس په پروفیشنل شکل باندې په یو نړیوال سټنډرډ څنګه خپل لینکډین ته اډ کوئ. کله چې ستاسو کورس ومنل شي نو دغلته تاسو ته راځي ان پروګریس ان کمپلیټ، هر هغه کورسونه چې تا تکمیله کړي دي او هر هغه کورسونه چې په جریان کې دي، نو پرله پسې به تاسو ته دغلته کورسونه راځي او په موبایل کې تاسو هم استفاده کولی شئ. دلته وګورئ دوی د اپ سټور او ګوګل پلی اکاونټ سټورونه چې کوم دي له دې څخه اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړئ، ځان ته چې چیرته انټرنیټ وي د ځان لپاره درس ډاونلوډ کړئ او بیا یې چې هر چیرته تاسو که انټرنیټ ولرئ او ونه لرئ دغه کورسونه تاسو ویلی شئ او دغه کله مو چې کورس تکمیله کړه تاسو ته بیا یوازې 15 دقیقې آنلاین غواړي، انټرنیټ آنلاین کول غواړي تر څو تاسو سرټیفیکیټ ډاونلوډ کړئ. نو په دې شکل تاسو خپل زده کړې کولی شئ او هر هغه کورسونه چې تاسو وغواړئ په دې کې پیدا کېږي او دغه ویډیو دغه معلومات له نورو دوستانو ملګرو سره هم شریک کړئ. په راتلونکو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته لسګونه دغسې سورسز درکړم یا دغسې منابع در وښیم چې له هغې څخه آنلاین ډیګري ترلاسه کړئ. که تاسو په هره برخه کې زده کړه کول غواړئ، لیسانس غواړئ، ماسټري غواړئ، نو تاسو به یې په آنلاین شکل او په وړیا ډول باندې ترلاسه کړئ.
نو په دې مورد هم درته معلومات درکوم. تر بیا ښې چارې او دغه ویډیو حتما له ملګرو سره شیر کړئ.